بسم الله الرحمن الرحیم. دوستانو موږ تېره ورځ درس په ام اس ورډ پروګرام کې دا و چې څنګه کولی شو په ام اس ورډ پروګرام کې موږ تاسو فارمټ د فونټ تبدیل کړو، یعنی شکل ورکړو، رنګونه تغییر کړو، بولډ ایټالیک او داسې موارد استفاده کړو. نن له خیره سره راځو دوستانو موږ تاسو پاراګراف ګروپ ته. په پاراګراف ګروپ کې لومړنۍ برخه چې ده دې ته موږ تاسو بولیټ وایو. څه وایو؟ بولیټ وایو. د دې لپاره په دغه موضوع تاسو سر ښه خلاص شي او راحت پوه شئ. زه به تاسو ته یو ښه مثال ولیکم. مثلا تاسو په کتابونو کې معمولا دا لیدلی دي چې تاسو ته مثلا داسې لیکلی وي هغه څه ګزینه لري. مثلا زه لیکم یو مې ولیکل ډاټ ورکوم نقطه او سپیس کوم، دا ماته څه جوړ شو؟ سوال جوړ شو. څه جوړ شو؟ سوال، یعنی لومړنۍ برخه. اوس زه لیکم اسلام، زه به مې پښتو ته واړوم، لیکم اسلام څو بنا لري. صحیح شو؟ سوالیه. انټر کوم، څه راغی؟ دوه راغی. خو زما دوه په کار نه ده، زما ګزینې په کار دی. څه؟ ګزینه دار سوالونه. نو زه دلته راځم په کیبورډ کې څه وهم؟ ټاب وهم. دې ته ټاب وایي. صحیح شو؟ دا مې چې هغه څه ته واوښت؟ خپله ګزینه ته واوښت که نه؟ اوس زه ورته لیکم 2 3 4 5. صحیح شو؟ بیا چې واهم ای راځي که نه راځي؟ زه وایم نه، 2 ځلې ټاب ووهه، دوم سوال شروع کېږي. اوس زه ورته وایم مثلا زکات سوم رکن د اسلام ده. صحیح شو؟ انټر کوم. اوس چې انټر مې وکړه څه شو؟ دریم راغی که نه؟ زما دریم په کار نه ده، ګزینه په کار ده. نو دلته راسه دې ته فشار ورکړه. څه شته وړي؟ ګزینې ته واوښت. نو دلته لاړ شه ورته ولیکه 2 3 5 یا مثلا حیث یو. صحیح شو؟ نو تاسو کولی شئ چې دغسې خپل سوالونه ته څه جوړ کړئ؟ ګزینه دار سوالونه جوړ کړئ او ورنه کار واخلئ. اوس د دې وظیفه څه ده؟ دلته څه لیکل سوی ده؟ ای بی سی. نو سوالونه اسلامي دي. اسلامي سوالونو کې مونږ ای بی سی نه غواړو. زه وایم الف ب ت دي یا 2 3 دي وي، بیخي زه ای بی سی پکې نه غواړم. نو ټول انتخاب کړه، دغلته لاړ شه. دلته چې لاړې دغه شکلونه هم ورکولی سي، هر شکل چې دې ته په کار وي. دلته دې ته موږ تاسو بولیټ وایو. څه ورته وایو؟ بولیټ ورته ویلی شو. نو هر یو چې دې تا خوښېږي دغه ورته ورکړه. که دا دې نه خوښېږي دلته ډیفاین او بولیټ ته لاړ شه. دلته چې لاړې ورته نو دلته لاړ شه سمبول ته چې لاړې دلته ډېر زیات سمبولونه دي. هر څومره سمبول چې ته وغواړې، هر فونټ کې ډېر زیات سمبولونه دي. ته کولی شې ورنه استفاده وکړې او کار واخلې. نو مثلا زه دلته ځم یو بل سمبول انتخابوم چې ماته دې هماغه سمبول راشي. لکه زه دلته لاړ شم ورته وایم چې ماته دې مثلا شی راسي دغسې تور علامې دې راسي. کولی شې رنګ یې هم چینج کړې. بیا نو دا مې انتخاب کړه، دا مې اوکې کړه، هغه د ماته هغسې راغی. یا الف ب ت غواړې، نو الف ب ت چې غواړې دلته راشه، دلته الف ب ت ورته انتخاب کړه. صحیح شو؟ دلته لاړ شه دا ورته انتخاب کړه، ورته دا هم الف ب ت یې ما سره دی. نو ټول به انتخاب کوي. کله دې انتخاب کړه دلته لاړ شه ورته الف ب ت داسې الف ب ت 1 2 3 ارقام رومي هر یو چې دې ته په کار وي هغه کولی شي استفاده یې کوي. نو دې ته موږ او تاسو څه وایو؟ دې ته موږ او تاسو په ورډ پروګرام کې بولیټ وایو. څه وایو؟ بولیټ. وظیفه یې څه ده؟ چې زموږ او تاسو سره په جملو کې یا په کلمو کې لیبل بندي کوي. څه کوي؟ لیبل بندي. لیبل بندي څه ته وایي؟ همدې ته وایي. اوس داسې ده موږ او تاسو سره لومړی لیبل ده او دا څه ده؟ دوم لیبل ده. او که همداسې نور هم مخته ځئ دریم لیبل هم جوړېږي. څنګه مثلا که زه لاړ شم دلته مثلا زه به انګلیسي ته واړوم څه تاسو ښه وشم کړی پوه کړم. مثلا زه غواړم چې د نړۍ په اړه معلومات ولیکم. کوم ځای په اړه؟ نړۍ په اړه. نړۍ ته په انګلیسي کې څه وایي؟ جهان ته په نړۍ کې څه وایي؟ ورلد. صحیح شو؟ دا شو نړۍ. نو چې نړۍ شو د دې سایز به زه څه کوم؟ غټ انتخابوم. مثلا دلته راځم د دې سایز 40 انتخابوم، ځکه دا زموږ تاسو اصلي شی ده، عنوان ده. نو اصلي عنوان ده، د اصلي عنوان لیبل به څو وي؟ باید موږ تاسو سره یو وي. زه به دلته 1 2 3 ورته انتخاب کوم. صحیح شو؟
نو زه انټر کوم دوم راځي خو زه دوم نه غواړم بیا انټر کوم دلته اوس ورته ولیکم مثلا آسیا صحیح شو آسیا څه شی ده یو قاره ده کنه د نړۍ څوم یو برخه ده کنه نو دا د آسیا په اړه مثلا معلومات شو زه ځم مساویار انډي قوس خلاص 2 پاراګراف قوس بسته انټر دا کار چې ما وکړ د دې سایز ګوره د ټولو فونټونو یو شی ده باید داسې نه وي دا باید فرق ولري نو دلته زو د متن سایز د دې اړوو 14 ته او دلته زو د عنوان سایز یې اړوو مثلا دا 22 ته یا 20 ته اوس دا لومړنی عنوان ده دا دوم پاراګراف عنوان دا کنه ده نو دلته لاړ شه ورته بیا هم څه انتخاب کړه دا یو 2 3 انتخاب کا ورته اما لیول سوم ده دوم د اوس هغه سره په یو خط کې قرار لري دا خو غلط ده نو دلته لاړ شه لیول د دې شي کا چینج کا دلته راسه دریم لیول ته راوړه صحیح شو دلته سراور د زړه چې ماغه یو 2 3 ورته ورکې یا ای بي سي ورکې هر شی ورکې دلته هغه چینج کولای شي نو په زړه د سهار رقم دیتا خوښوي صحیح شو دا سوچ شي لمړنای عنوان دا چې سو دوم عنوان دلته وس آسیا سو په ایشیا کې موږ تاسو راځو د افغانستان په اړه کوي د چی په اړه افغانستان په اړه نو دلته زم مساویار انډي قوس باز یو پاراګراف یا 2 پاراګراف قوس بسته نو زه دلته زم د دې سایز بیرته وړوکی کوم څه ټول د په یو صفحه کې ځای شي ګډوډ د نسی موږ تاسو سره نو دلته ځای به د دې سایز 18 انتخاب نه 14 انتخاب کوم اوس افغانستان څومره برخه کې راځي دریم راځي ځکه د نړۍ دریمه برخه ده نو دلته بازو د تاوال د سیاو کلیک په یو کا خپل دوم تاوړي بیا دلته لاړ شه لیبل چینج کا سوم ته سلورم ته مثلا نو دلته موږ تاسو سره ګوره لیبل بندي شو نو دلته موږ تاسو لیبل بندي وایو کولای شئ تاسو ورنه استفاده وکړئ نو تاسو نظر خپل ضرورت لیدې نه کولای شئ کار واخلئ او استفاده وکړئ بل دوستان مثلا زه که وغواړم دلته مثلا بسم الله الرحمن الرحیم ټایپ کوم یا مثلا هر شی بل اوس که زه ټایپینګ کوم چیرته ټایپ کیږي چاپ کې ټایپ کیږي کنه نو زه دا نه غواړم چې چاپ کې ټایپ شي زه وایم بسم الله الرحمن الرحیم زه ټایپ کوم دا د باید چیرته راشي منځ ته راشي نو د دې منځ راوړلو لپاره موږ تاسو کدلته ځای باک سپیس وهم هم نه کیږي او که دلته سپیس نه وهم هم نه کیږي نو د دې کار د حل لارې لپاره دلته موږ تاسو درې دانې الایمنت لرو لمړنی الایمنت شی ده چاپ ده دومې منځنی ده څه په دې کې کو بسم الله الرحمن الرحیم چیرته لاړ منځ ته راغی او درېمې چې ده ښي طرف ته ده اوس زه به دا منځ ته راوړم اوس انټر کوم که فارسي لیکنه کوم زه به فارسي ته اړوم اوس چې زه لیکنه کوم له کوم ځای نه لیکل کېږي منځ نه زه دا نه غواړم زه وایم چې وروره فارسي لیکنه باید له ښي طرف نه وشي نو دلته لاړ شه ښي ورته انتخاب کړه راشه خپل ټایپینګ دې وکړه هر شی چې ته لیکې کولی شي استفاده یې کړې صحیح شو نظر خپل ضرورت پوه شئ نو دا څه شی زموږ تاسو سره ډایرکشن د لیکنې هغه کوم خوا ته باید شروع کړو نو بعد له دې نه هم که هر هغه جوړول پروجیکټ و هر شی و نو که فارسي و ښي طرف ورته انتخاب کړئ او که انګلیسي و چپ طرف ورته انتخاب کړئ که عنوان څه شی و مثلا دا زه غواړم منځ ته دې راشي دا د منځ ته راغی دا دې هم منځ ته راشي دلته زه افغانستان خو تیار منځ کې ده صحیح شو دې ته موږ تاسو ډایرکشن وایو دا شو بولیټونه موږ تاسو سره دا څه شو موږ تاسو سره ډایرکشن شو بل دوستانو موږ تاسو جسټیفای لرو جسټیفای وایي منظم کولو ته دوستانو که تاسو فکر کړي لږ کښېنئ ورونو که تاسو فکر کړي موږ تاسو دلته څه شی لرو موږ تاسو دلته دغه موږ تاسو سره څه ده منظم ده که نه اما که دلته لاړ شو دا منظم ده نه دې خواته مې شته دې خواته دا ګډوډ ده نو د دې ګډوډي د حل لارې لپاره حتی په پښتو کې موږ تاسو هم د ثبات لیکنه ولرو صحیح شو نو زه به لاړ شم دا ټول کنټرول ای سره انتخاب کړم اوس زه راځم دې ته وایم چې جسټیفای سه دلته راسه لومړنی انتخاب کړه جسټیفای منظم کولو ته وایي له دواړو خواونه اوس ګوره موږ تاسو سره ټول په یو خط کې راغی منظم که نه دا مخکې هم په یو خط کې و آیا دا ټول هم په یو خط وشو برابر که نه نو د دې په منځ کې فاصله کم و زیات کوي کمپیوټر په خپل هغه سره نو تاسو ټول خطونه به څه شي منظم شي نو چې یو چا لیکنه کړې کوم عریضه وي کوم استلام وي یا هر شی بل چې وي نو هغه لیکنه داسې وي چې دا پاسو پیج دی وي مثلا نوم رحمت الله وي رحمت یې پورته لیکل سوی الله یې په دوم خط کې راغلی وي داسې ګډوډیشن وي هغه یې څوک در سره نه مني نو جسټیفای که منظم بیا درته ټول څه کوي منظم کوي خپله کمپیوټر درته بای ډیفالټ جوړوي
نو تا ته به جنجال نه درکوي. د دې لپاره چې ښه پوه سئ زه به لاړ شم فارسي لیکنه کې هم درته یو ځل انتخاب یې کړم څه ښه پرې پوه شئ. دلته موږ تاسو یو عنوان درلودل د اعتماد په نفس په نوم. دا ډیټا به زه انتخاب کوم کنټرول سی کاپي مې واخیست ورډ پروګرام ته ځو کنټرول ان سره کنټرول وی. اوس ګوره دا موږ تاسو سره کوم لیکنه چې شوی ده په ورډ پروګرام کې اوس منظم دا تیار صحیح شو. اوس دلته دغه صحیح تیار منظم دي که دا منظم نه وای مثلا دلته لاړ شم مثلا دا ګوره منظم شو بیا دغه درې دانې نور څه دي تنها د همدغه پښتو او عربي او فارسي لپاره دي چې دا د تاسو خطونه وړوکی غټ کړئ. ګوره د دې سایزونه لږ غټ غټ کړه که نه یا مثلا زه دلته ورته وایم چې دغسې نو دا تنها د فارسي او پښتو انګلیسي لپاره دي او دغه هغه فارسي پښتو عربي لپاره دا لومړنی حصه ده تنها انګلیسي لپاره په درد خوري نه درې نور انګلیسي لپاره نشته ده صحیح شو. نو دغسې موږ تاسو سره کار کوي. نو نن موږ تاسو راغلو و آپشنونه مو ویلې لومړی بولټونه مو وپېژندل چې زړه مو سمبولونه پکې غواړئ یا زړه مو راځئ عدد یا دغه شیان پکې غواړئ همدارنګه دا هم موږ تاسو سره هماغه ده لیبل بندي ده دا ډایرکشنونه دي او دا هم جسټیفای دي بس دی که نور. نو دا زموږ د نن ورځې درس والا ورور مې که رښتیا درته ووایم دغه راغلم